بسم الله الرحمن الرحیم. ځینې کسان داسې سوال کوي چې کله موږ سټاک ورسوو بیا هم پر موږ باندې پور پر موږ زیات راځي نسبت تر دې چې موږ یې وګورو هغه پور پر موږ باندې دومره نه وي. فرض مثال پور پر موږ دلته اووه زره ډالر دی که نه. که چېرته کرنسي واړو افغانۍ ته بیا یې وګورو بیا به پر موږ باندې پور څومره وي. په ډالر کې چې دی پور پر موږ باندې صفر دی، یوازې موږ پر مشتریانو باندې په افغانۍ کې وبخښئ پور پر موږ باندې صفر دی، یوازې موږ پر مشتریانو باندې شته. هغه د 9000 حساب یې پلا وګورو چې دا پر موږ باندې د چا دا پور باندې دی. اکثریت کسان دا فکر کوي چې دلته پور پر موږ باندې پاتې وي، لیکن وایي زه چې د خپلو شرکتونو د بیلانس شیټ کې زه د شرکتونو حساب وګورم هغه ما ټوله پور ادا کړی، هغه ټول پور ما رسولی وي، لیکن بیا هم سر نه سره خوري. ګوره د شرکت احمدي لیمیټډ دی، وایي زه قرضدار یم، په دې باندې وایي زه خبر یم چې دا 9000 دی سیري، زه په دې باندې په خبر یم. صحیح شو. او دلته کله کله وایي ماته ډیټابیس دومره ښکاره کوي چې پور پر ما باندې زه چې هلته وایي وګورم شرکت احمدي لیمیټډ پور پر ما باندې پر مثال 10,000 وي نه، او دلته ماته 10,000 ښکاره کېږي. دا په کوم اساس باندې ماته 10,000 ښکاره کېږي یا هم په دې ځای کې دلته هم درته ښکاره کوي. صحیح شو. په ډالر کې که چېرته چې ته افغانۍ ته واړې بیا افغانۍ په دغه شکل باندې درته راښکاره کوي. صحیح ده. ښه، دې ته به راسمه. که څه هم ما په تېرو ویډیوګانو کې د دې برابر تشریحات ورکړي دي چې موږ باید کله چې موږ موجوده سټاک ثبت کړو باید موږ د موجوده سټاک هغه سرمایه چې د هغې خو باید موږ ورسوو، ځکه موږ خو د سیسټم ته دا وپېژنو چې ما چې دا سرمایه راوړې ده، ما چې دا سټاک ثبت کړی ده خو یو وخت کې ما اخیستی دی، نو د سټاک پیسې خو ما نه دي ثبت کړي که نه، دغه پیسې خو باید زه ثبت کړمه چې دا ستاسو سرمایه جوړېږي. فرض مثال زه راځم یو سټاک رسوم. ګوره دلته به موږ یو کاته جوړه کړې وي، تاسو به هم کاتې جوړې کړي که نه. کاتې اکاونټونه د موجوده سټاک په نوم باندې یا موجوده سرمایه په نوم باندې که نه، یا موجوده سامان په نوم باندې یا هم د موجودي په نامه باندې. ګوره د شرکتونو کاتې تر نامه لاندې جوړو هغه کټګوري کې، لکه که مو نوي جوړه کړې تاسې جوړه کړئ. شاید ستاسو باید ټرینینګ کې زده شي. دلته موجوده سټاک لیکو او دلته هم چې انتخابو د شرکتونو کاتې. صحیح شو. یاداشت کې ورسره لیکو چې فرض مثال سټاک اوپنینګ یا موجوده سټاک. صحیح ده. نو اوس به راسم دا خو جوړه ده دلته زموږ سره. ګوره د موجودي په نامه باندې زموږ سره کاته دا جوړه ده. زه به اوس دلته راسمه سټاک به زه ثبت کړم. صحیح شو. هغه که 10 قلم وي که 100 وي که 1000 وي. صحیح ده. خو زه به یو قلم ثبت کړم، پیسې به یې لږ ډېرې کړم. ترتیب یې ټول همدا رقم ده. که یو قلم وي که 1000 قلمه وي تفاوت نه ورکوي. صحیح ده. زه به دې ته شماره د جنس شماره به داسې یو شی ورکړم. صحیح شو. دلته به زه ولیکم چې شولډر شامپو. صحیح ده. د جنس واحد خرڅلاو، د جنس کټګوري فرض مثال هغه به بیخي نه ورته انتخاب کوم کټګوري. صحیح ده. دلته به کارتن ورته انتخاب کړم او دلته به هم زه فرض مثال کیلو، ځکه موږ سره دانه نه ده ثبت، خو هغه ثبت وي به تاسو دانه ورسره ولیکئ. فرض مثال په یو کارتن کې دا غټ کارتن ده، فرض مثال په کیلو باندې راځي. صحیح شو. یا هم فرض مثال صابونې ظرفشویي داسې به یې نوم ورته ولیکم، ځکه شولډر شامپو په کیلو باندې نه راځي. داسې یو شی به ورته ولیکو چې لږ سر سره وخوري. صابون ظرفشویي احمد. صحیح ده. دا د جنس نوم شو. ښه، دا په کارتن کې راځي او په کارتن کې چې دی دا څومره کیلو په یو کارتن کې غټ کارتن ده، فرض مثال دا راځي 100 کیلو په یو کارتن کې راځي. صحیح ده. نو اوسنی موجوده ګدام به دکان یا ګدام ورته انتخاب کو. پروشنده کې څوک ورته انتخاب کو؟ موجودي شرکت احمدي نه انتخابو. کوم یو انتخاب کو؟ موجودي انتخاب کو. ګوره موجودي مو انتخاب کړل. اوسنی موجود زموږ سره د اول واحد په اساس باندې څومره پراته دي؟ 1500 کارتنه پراته دي. په کومه کرنسي قیمت ورواچوو؟ ډالر که افغانۍ. فرض مثال زه به ډالر ورواچوم. صحیح شو. ځکه ډالر موږ مخکې 9000 دلته زموږ قرض ښکاره کوئ، نو اوس به زه بیا دلته ډالر پکې ورواچوم چې زموږ ګوره ته دا موجودي قرض ته بیا ګوره چې دا پر 9000 پور پر موږ به نور هم زیات کړي که نه، نو بیا به تاسو ته کنفیوژن پیدا شي چې دا نو د څه په اساس دومره زیات شو. زه به اساس کنفیوژن د طرفه کم. صحیح شو. د یو کارتن قیمت ده فرض مثال د یو کارتن قیمت ده چې دا 100 کیلو پکې دی، د یو کارتن قیمت ده $300. صحیح شو. او د فروش نرخ به هم زه ورته $300 ولګوم. د خلاصېدو خبرتیا به زه همداسې ولګوم. صحیح شو. او دا به ثبت کړم. اوس که چیرې موږ دلته راسو مدیریت صفحې ته راسو، پور پر موږ باندې وګورو، زموږ پور وګوره، پور پر موږ $1,50,000 سو. صحیح ده. $1,50,000. دلته تاسو ته کنفیوژن پیدا شي چې پر ما باندې نو پور $1,50,000 چیرته و؟ زما ته خو ټول معلوم ده چې زما خو ایله د 10 نفرو سره معاملې دي او هغې ټول ته چې زه وګورم $10,000 یا $12,000 یا $15,000 وي، دا $1,50,000 له د کمه شو چې دلته پر ما باندې دومره پور پاته ده. دا $1,50,000 د اکثریت کسانو ته دا کنفیوژن پیدا کېږي. هغې نو تاسو به څه وکړئ؟ دلته به راسئ راپورونو ته به راسئ. راپورونو ته چې کله راغلاست
دلته به راسي بیلانس شیټ به راخلاص کړي چې دا پیسې پر ما باندې چا او د چا باندې دي. صحیح شو. اول به ډالر وګورئ بیا به افغانۍ وګورئ. صحیح ده. دلته به راسي د شرکتونو کاتې ګوره موجودې 1,50,000 ډالره تا موجودي ثبت کړې ده. ځکه ته د 1,50,000 ډالرو قرضدار یې، ته د موجودي قرضدار یې، ته د موجودي پیسې دلته نه دي رسولي. ګوره موجودي پیسې دې نه رسولي. د موجودي پیسې خو دلته باید موږ ته په بیلانس کې صفر راکړي ځکه دا خو وختي تا خریداري کړې ده. صحیح ده. خو ستا سره سټاک موجود پروت نو ته خو صرف اوس ما د دې سرمایه ورسوي. ها 1,50,000 ډالر دا به داسې په یو نوټ پیډ کې ځان سره یا په کاغذ یا په قلم باندې به دا ځان سره یادداشت کړي. صحیح ده چې په ډالر کې زه باید 1,50,000 زه باید ورسوم. صحیح ده. او چېرته یې ورسوم زه راځم ورسته درته. بیا به افغانۍ داسې راواخلئ بیا ګورئ. بیا به کالدار هم په دې ترتیب باندې وګورئ. صحیح ده. دلته به راسئ شرکتونو کاتې ګوره بیا به وایي چې موجودي کالداره کې بس دا خو صحیح ده. ګوره دې کې خو موجودي بیلانس نه لرم. صحیح شو. او تاسو چې کله ګورئ نو دا به ټول داسې وګورئ. صحیح ده. د بانکونو چې ټول صحیح دي که نه دي دلته په دې ځای کې تا ته ټول لیست درکوي. ته به د خپلو کتابونو سره یو ځل وګورئ. کله چې تاسو ټول یې تر انتقال کړئ د مشتریانو کاتې جمله به دلته وګورئ چې جمله بیلانس آیا واقعیت هم زما پر مشتریان زما دومره قرضدار دي په افغانۍ کې که نه. بیا به ډالر وګورئ. ټول حسابونه داسې لا ورسره وګورئ که نه چې سرمایه د مصرفونو کاتې د شرکتونو کاتې هر یو باندې چې کلیک وکړئ د تاسو ته لیست ټول درکوي. د مشتریانو کاتې ټول په لیست کې درکوي. احمد محمود جان خان ټول درکوي. بیا به ته دا لیست سره وګورئ چې احمد واقعا زما دونه پوره وړی ده که زما د کوم ځای کې اشتباه سوې ده. که چېرته صحیح و نو بیا خو صحیح ده که نه. نو صرف په راسه د موجودي اوس ګوره موږ یوازې په ډالرو کې موجودي رسولې ده چې هغه 1,50,000 ډالر کېږي. زه به دا پلټنه وکړم او دلته به وګورو په دې 1,50,000 ډالره کې به ګوره شرکتونو کاتې 1,50,000 ډالره دي. دا به راکاپي کړم. صحیح ده. یا هم کاپي نه غواړئ څه یو ځای کې به تا لیکلي کاتې ته به راسئ اکاونټونه او دلته به هم موجودي به پیدا کړئ هغه چې تا جوړ کړی او دا به هم تغییر کړئ او چې تغییر دې کړ کله اډ اوپننګ بیلانس ورته ورسئ او دلته به هم زوړ حساب وردګي کې به ورته ولیکئ 1,50,000 ډالر او دلته چې کرنسي ډالر کرنسي دلته به هم دا ثبت کړئ. که چېرته افغاني و هغه به بیا همداسې کلیک کړئ بیا به هم دلته په وردګي کې ورته ولیکئ هلته به هم افغاني ورته ولیکئ ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. اوس خو موږ افغاني صفر ده نو زه اوس راسم مدیریت ته هغه پور په موږ باندې هماغه 7,000 ډالر شو. ګوره هماغه 7,000 ډالر شو. اوس به زه راسم دلته سرمایې ته به راسم. ګوره څومره دقیق واضح موږ ته راکوي. صحیح نه. دلته وګوره دلته زموږ موجوده سرمایه موږ ته وګوره پر ډیشبورډ باندې تاسو ته واقعیت درته ښکاره کوي. ټوټل 1,49,700 ډالره ستا ټوټل سرمایه ده. دا سرمایه 1,49,700 ډالره په کوم اساس راوتلې ده؟ د 1,50,000 د سټاک ده. دا چې ته جمع کې د مشتریانو د حساب سره چې د ستا پر مشتریان د ستا قرضداران دي که نه د 1,54,700 صحیح شو. 1,54,700 شولې ده. ورسره جمع کې د بانک مبلغ چې 12,000 ډالر همداسې زبېدلې درته جمع کړم لږ ژر. صحیح شو. دا یې هم د 1,50,000 جمع 4,700 ډالر ځکه دا خو زموږ پیسې دي پر مشتریانو مو پاته دي که نه دا خو زموږ په سرمایه کې راځي. بیا هم جمع دا هم زموږ پیسې دي چې موږ په بانک یا په صرافۍ کې څومره مبلغ لرو 12,000 ډالر موږ همدلته لرو په بانک په صرافیانو کې که نه. دا یې هم جمع جمله سره وتل 1,60,700. اوس چې پور په موږ باندې دی که نه دا خو باید موږ ورکړو چې زموږ صافي سرمایه موږ ته راوباسي که نه منفي ده 7,000 1,49,700 ډالره. وګوره سرمایه 1,49,700 ډالره دقیقه موږ ته راوتل. صحیح ده. نو دا یې هم هغه ستاسې د قناعت لپاره د اطمینان لپاره چې تاسو بیا داسې حساب ورته وکړئ دقیقه سرمایه تاسو ته دلته راباسي. یا به راسئ د بیلانس خلاصې ته. د بیلانس خلاصې ته چې کله راغلی دلته به ټول درته وایي ته ټوټل سټاک د 1,50,000 ډالر د لرې. صحیح شو. موجودي 1,50,000 ډالر لرې. خرڅلاو دې نه ده پکې کړی په ډالرو کې په افغانۍ کې دې صرف دا ده کړې ده. د صرافیه د بانک او د صرافي بیلانس دې څومره ده؟ صحیح شو. 12,000 ډالره په بانک کې لرو. افغانۍ 3,130 لرو. صحیح ده. دغه خرڅ شوی سټاک چې دی 6,500 دا خو موږ خرڅ کړی ده چې دا 4,500 افغانۍ ګټه راته راغلې ده. صحیح ده. او دلته به راسو قرض پر مشتریانو موږ څومره پاته دی 4,700 ډالر او 4,750 افغانۍ قرض پر موږ 7,000 ډالر. داخل کې څومره لرو 9,750 افغانۍ لرو. مصارفات دا ټول چې سره جمع کړو که نه موږ ته اخر کې سرمایه څومره ته وایي 1,49,700 ډالر دی او 47,630 افغانۍ دی. جمله په ډالرو کې څومره راځي دا دواړه سره افغانۍ په ډالر باندې تبادله سي د نن په ریټ باندې بیا د دې سره جمع سي نو جمله به 1,60,319 ډالر راسي. صحیح ده. د ما تشریح کړې ده تاسو په راپورونو منیو کې دا وګورئ. صحیح ده. راپورونو منیو کې
تاسې په راپورونو ویډیوګانو کې وګورئ درېیمه ویډیو ده چې هغه کې دا ما تشریح کړې ده راپورونه 3 ویډیوګانې دي تاسې درېیمه ویډیو وګورئ په هغه کې ما دا تشریح کړې ده صحیح ده چې په کوم اساس د دې فارموله داسې راوځي چې کوم یو سره جمع کړې ده کوم ځینې منفي کړې ده چې کومې جاري شتمني سره راوځي لایبیلیټي سره راوځي یا طلب بیا اونر اکویټي یا سرمایه په کوم اساس باندې موږ راوباسو که نه دا هلته ما ټول فارموله دې تشریح کړې ده نو بس همدغه ترتیب او طریقه اوس که زه نور تشریحات دلته ورکوم بیا به دا ویډیو به ډېر اوږده سي خو هغې ټول هلته بیا تکراري راځي که نه ټول هلته موږ تشریح کړي دي وختي نو انشاءالله الرحمن ستاسو کنفیوژن به راپاس سوی وي ستاسو پور پر موږ به بېرته هماغه 2000 سي اوس وګوره که چېرته زه دلته راسم سټاک وګورم سټاک ما چې څومره رسولی ګوره موجود زموږ سره 1500 چې پروت دی کارتن پروت دی 1500 یو کارتن موږ تمام په سوري $300 باندې که نه $300 او 1500 راغلی دی که نه دا زموږ سره په سټاک کې جمع پروت دی